په هرات ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست له لوري په برادر ملي پارک کې د 50,000 نیالګیو کرلو مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې د هیواد د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس، د هرات والي او نورو مسؤلینو ګډون درلود. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس وویل چې دا اداره پلان لري ترڅو په ټول هیواد کې شاوخوا 19 میلیونه نیالګي وکرل شي او د شنو ساحو بیا رغونه وشي. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 50 کلونو جګړو کې د هیواد ځنګلونه او شنه فضا زیانمنه شوي او اوس د شنې فضا د پراختیا لپاره دغه لوی پلان پیل شوی دی. آبیاری و حفاظت شوا و بعضی تو نمیشه که ما فقط ایرا غرس میکنیم بعضی را میمانیم، ایرا نظارت میکنیم وقت به وقت و در هر ماه راپورش میخواهیم، در هر 3 ماه در هر 6 ماه میبینیم که به چه اندازه نهال باقی مانده و در کدام جای هستن که این برادرها یا همکارا غلط شده. په همدې حال د هرات د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلینو له خلکو وغوښتل چې د نیالګي پالنې او چاپیریال د ساتنې په برخه کې همکاری وکړي. و در نتیجه تعهد ما و شما شاهد هستیم که سال گذشته هر چند نال توزیع کرده بودیم الحمدلله ضایعات نداریم. یک جای خرسندی و خوشحالی است که مردم ما واقعا این فکر سرسبزی شهر خود را دارند و با ما همکار هستند. همدارنګه د هرات د نیالګي پالونکو ټولنې مسؤلین وایي چې سږکال په هرات کې شاوخوا 4.5 میلیونه نیالګي روزل شوي او بازار ته وړاندې شوي دي. د دوی په وینا د نیالګي دوام د کیفیت، سمې تیاري، اوبو، تغذیه او د چاپیریالي شرایطو په سم مدیریت پورې اړه لري. اتحادیه ما در سطح هرات ما به تا همین سال که ما جری که ما قرار داریم ما بیش از 4 الی 4.5 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر و زینتی و تصدیقی ما تولید کردیم. له بل لوري د هرات اوسیدونکو د اسلامي امارت له لوري د نیالګیو کینولو زرغونتیا د پراختیا لپاره له ترسره شویو هڅو خوښي څرګندوي او له نورو هیوادوالو هم غواړي چې په دې بهیر کې فعال ونډه واخلي. مردم حق اولویت دارم که باید از خود اینا محافظت کنم، بچه‌ها اینا نوال نشکنه، لای نده، تکون نده که نوال خوش میشه. د یادونې ول ده چې تیر کال هم په هرات ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې له لوري 40,000 نیالګي کینول شوي وو چې د اړوندو ادارو له لوري بشپړه ساتنه او پالنه شوې ده.